بسم الله الرحمن الرحيم. فیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل پنځمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. پنځه مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تاو نلیدل چې ستا پروردگار د فیل څښتنانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا هغه د هغو چالو ول شان نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو د پخې شوی خټې تیږي غورځولې؟ بیا د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واخه.